سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو. دا وخت زه راغلی یم آرلینډ ته، آرلینډ ریپبلیک. یو آرلینډ دی او آرلینډ ریپبلیک دی او هالینډ دی. دا آرلینډ چې دی دا ځان ته یو مستقیم هېواد دی، د برطانیې سره خوا کې پروت دی. نو تاسو یې ډېره ښایسته منظرې دغه لري. ګوره دا د اوبو دا چې وګورئ چینو ته ګر چاپېره ده. دا چې وګورئ دا ځینه چې وګورئ داسې. نو تاسو وګورئ داسې چاپېره ډېر یو د تفریح ځای دی او خوند یې وکړو د مرګړو سره ومه. د کرکټ میچ مو د افغانستان او د هالینډ ترمنځ د 16 ورځو 15 میچونه وو. یو میچ تېر شو، 4 پاتې د سبا له بل هم دی. نو دلته بیا زموږ په دې میچ کې یو د مرګړی هم دی، دوست هم دی دلته افغان، د هغه کوژدن وه. نو بس هغه دعوت یې کړی و دلته به ډوډۍ موډۍ پروګرام و، افغانانو وطنونه او خوشحالي وه، یو جشن و، هغه هم پکې تېره کړه او مرګړو سره م ومکاته ډېر افغانانو سره. یو جهان مننه، زه د ټولو افغانانو نه مننه کوم، خصوصا د آرلینډ د ریپبلیک افغانانو نه چې ډېر مینه محبت یې موږ ته زموږ مرګړو ته خصوصا ما ته یا نور مرګړو ته زما ورکړو. ډېر عزت او ډېر احترام یې وکړو. الله دې همیشه خوشحاله لري. دا مې تاسې یو تفریح ځای وښود چې ډېر یو ښایسته ده. غږونه ګوره هغه اوبه راځي، تاسې وګورئ. نو بس دلته یو شی دی چې امن دی، داسې امن دی چې یقین وکړه چې څوک چا پورې غرض نه لري. د شپې 12 بجې راځي دلته، د شپې ته 2 بجې راشه، 2 بجې د شپې هم هېڅ مشکل نشته او پړه کې دې هم څه خطره نه راځي. نو الله دې وکړي زموږ وطن هم داسې جوړ شي. الله دې وطن نه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر، بیا به سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه راځه جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر، بیا به سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه جانان شاوخوا بخپل پردي وګورو، په کلو وګرځو ونډه ځاځي وګورو. پښتانه وکړو د مشرانو او زلمي وګورو. راځه چې څاڅکي شو د حسن سمندر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر، بیا به سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه جانانه یو ځای وکړو د پکتیا سیلونه، له ښکلي خوسته پکتیکا ته وکړو ګډ مزلونه. په تاره د مینې کړو پیوند ټوټې ټوټې قومونه، شیبه پخلا که په جرګه هرمان ورته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر، بیا به سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه
راځه جانان چې د خپل وطن پوښتنه وکړو د هر یو ګل سلام د هر ګلشن پوښتنه وکړو حجرې جومات کې به د هر څنګ پر څنګ یاران ګرځو موږ انډیوالان ګرځو هر سړی منلی یو خاص لکه فوجان ګرځو خاص لکه فوجان ګرځو